فیستولا ان انو دا به اکثر تاسو کتلی وي چې ډاکټر ته لاړ شي او اوي چې جناب تا ته خو فیستولا ده، یعنی د ډکو متیازو ځای سره بل یو کنیکشن جوړ شي چې هغه ډایرکټ کولمې سره لګېدلی وي، دې ته وایي فیستولا ان انو. او اکثر دا خلک داسې وي چې ډاکټر ته لاړ شي و یاره ډاکټر صاحب ما ته پته لګي د بواسیرو مسله ده که څه مسله ده راته، خو زه اکثر ما نه کپړې بیل مازه شي یا اکثر چې کوم دی نو زما د ډکو متیازو ځای سره لونده لنده ما ته څه محسوسېږي، زه چې وګورم نو هغه یو داسې رطوبت وي چې څنګه بالکل د ډکو متیازو په شان وي، پرتوګ هم ګنده کېږي، کپړې هم بیل مازه کېږي. نو دا ډکې متیازې آیا د ډکو متیازو کولمې نه راځي یا بل کم ځای نه راځي، په دې باندې نه پوهېږي. اکثر خلک وایي چې یاره وینم پکې راشي یا نور داسې څه زیړې اوبه وي یا خړې اوبه وي، د هغې سمیل هم داسې وي لکه څنګه چې د ډکو متیازو بوی وي. نو اکثر خلک په دې نه پوهېږي او دا خیال کوي چې یاره چېرته د بواسیرو مسله ده که بل څه مسله ده. نو دا اکثر فیستولا وي، یعنی فیستولا میډیکل ټرمینالوجي دا هغه سیس ته وایي چې کله دوه کیویټیز وي یا دوه سټرکچرز وي، ټیوبولر سټرکچرز وي، د ټیوب په شان لکه زموږ کولمه شوه، زموږ یورینري بلیډر شولو یا داسې نور داسې سیزونه شولو چې هغه دننه نه هالو وي، دننه نه خالي وي او هغه بل ارګن سره یا نورو اعضا سره هغه میلو شي اټچ شي او د هغې منځ کې یو لار جوړه شي چې کومه قدرتي لار نه وي، یعنی یو کنیکشن پکې جوړ شي. داسې وګڼو چې څنګه دوه لښتي روان دي او د هغې منځ کې رو رو کټای سره چې کوم دی نو اوبو سره دغه ځای ختمیږي او هغه دوه لښتو تر منځه چې کوم دی نو یو لار جوړه شي او د یو لښتي اوبه بل لښتي ته ووړي. نو دا ساده یو مثال دی چې کوم په فیستولا باندې فټ راځي. دا فیستولا چې کوم دی مختلفو څیزونو کې کیدی شي، د رګونو منځ کې کیدی شي، لکه دوه رګونه خپلو کې اټیچ شي او د هغې منځ کې یو رابطه جوړه شي، پکې سورې جوړ شي چې یو رګ نه بل رګ ته وینې ځي، نو دې ته اکثر ایوي فیستولا وایي. دې نه علاوه چې کوم دی د ډکو متیازو ځای نه بهر بل ځای کې چېرته کولمې سره یو رابطه جوړه شي چې د کولمې نه ډکو متیازو کولمې نه په هغې باندې دا رطوبت را روان وي، نو دې ته انل فیستولا وایي. بیا چې کوم دی د تشو متیازو پوکڼی چې کوم دا اکثر په زنانو کې هغې چې کومه رابطه ده دا ویجاینا سره جوړه شي، دې ته ویزایکو ویجاینل فیستولا وایي. دا یو ګاینیکولوجیکل پرابلم دی چې په زنانو کې اکثر کېږي او بیا د دې تشو متیازې کنټرول کې نه وي، که تشو متیازې په مثانه باندې راځي نه، خو د ویجاینا په ترو باندې چې کوم دی نو دا راځي او دې مسلسل دا شکایت کوي چې یاره زه دا زنانه چې کوم دی دا وایي چې زما کپړې لوندېږي، زما پیډ لوندېږي، زما کپړې بیل مازه کېږي یا ټوخي سره یا زور سره چې کوم دی مانه متیازې لاړې شي، نو دا اکثر ویزایکو ویجاینل فیستولا وي. خو زیاتر کامن چې کوم دی نو دا انل یا پری انل فیستولا ده. فیستولا ان انو دا چې کوم د ډکو متیازو کولمې سره دې نه بهر انس سره نږدې چېرته یو بله لار جوړه شي کولمې سره. دا د څه د وجې نه کېږي؟ دا مختلف وجوهات دي، خو کله چې دا مختلف سټرکچرز دي الله تعالی د دې د پاسه دا کم مختلف زموږ ویسرا یا اعضا چې کوم دي لکه لیور شو، کډني شو، هر څه د دې منځ کې د دې د پاسه الله تعالی یو رطوبت جوړ کړی دی، یو جلی جوړه کړي چې دا بل سره ډېر سموتلی دا لګي، خو دا یو بل سره انخلي نه. بعض اوقات دې کې انفیکشن وشي یا بل څه داسې وجه وشي، څه اپریشن وشي، هر څه وجه چې وشي د هغې د وجې نه یا دې کې بار بار انفیکشن کېدو د وجې نه دې کې داسې مواد منځ کې راشي چې دا یو بل پورې انخلي، لکه کولمه خپلو کې منځ کې سره انخلي یو ځای شي، یا دغسې کولمه چې کوم دی د تشو متیازو بلیډر سره انخلي، یا د تشو متیازو بلیډر چې کوم دی هغه یوټرس سره یا د بچهدانۍ سره یا د بچهدانۍ خولې سره یا ویجاینا سره دغه انخلي او د دې منځ کې یو رابطه جوړه شي، نو دې ته فیستولا وایي. د دې فیستولا علامات دغه دي چې څنګه تاسو ته ما وویل چې د سمې لارې نه بهر یا ډکې متیازې یا تشې متیازې دا په بله لار باندې راځي، ستاسو پې کنټرول نه وي، دا مسلسل روانې وي او دا چې کوم دی نو تاسو ته پرابلمز جوړوي. اوس دا فیستولا چې کوم دی د دې مختلف سټیجز دي. دا فیستولا چې کوم دی اکثر لا که چېرته د انفیکشن یا انفلیمیشن د وجې نه شوي، خصوصا د ټي بي مریضان چا چې د خېټې د کولمو ټي بي وي یا ګاینیکولوجیکل ټي بي وي، کومو زنانو ته د بچهدانۍ ټي بي وي، نو هغه کسانو کې دا زیات کېږي. یا دې نه علاوه چې کوم دی نور داسې انفیکشنز هم شته چې د هغې سره هم دا کېدی شي، یا انفلیمیشن سره کېدی شي، یا اکثر له د شواګانې چې چاته میلو شي د کینسر ټریټمنټ یا نور داسې ټریټمنټ هغې سره هم دا کېدی شي. او نور چې کوم دی نو دا د چا صحت مال نیوټریشن چې چاته یې لکه صحت کمزورې وي، دې کې د مختلفو څیزونو کمی وي، د هغې د وجې نه هم دا فیستولا جوړېدل. او خاص کر بیا د کولمو چې کومه فیستولا جوړېږي نو هغه دا انفلیمیټري باول ډیزیز آی بي ډي یعنی کرون ډیزیز او السریټیو کولایټس، دې کې دا فیستولا چې کوم دی دا ډېر زیات جوړېږي د کولمې او د ډکو متیازو د لارې ترمنځ.
نو دغه سیزونه د وجوهات دي چې د دې د وجې نه جوړیږي. علامات دغه دي چې تشې امتیازي یا ډکې امتیازي په دغه نیچرل لار نه وي، د هغې نه علاوه چې کوم کنیکشن دی هغې باندې روانې وي او هغې د وجې نه چې کوم دی نو تاسو ته پرابلمز ډېر زیات وي. دغه فیسچولا دغه د ډاکټر معاینې نه بعد که دا د انفیکشن د وجې نه وي انټي بایوټیک کور سره هغې سره، یا که د ټي بي د وجې نه وي د ټي بي دوايانو سره، یا که دا د کرونز ډیزیز یا السریټیو کولایټس په وجه وي هغې دوايانو سره، مختلف قسم دوايانو سره ټیک کیدی شي. او که فرض کا بیا دا داسې وي چې دا فیسچولا میچور شوي وي، دا بس یو پراپر مکمل لاره جوړه شوې وي څنګه چې تاسو کتلی دي لکه پټو کې پوله ده او د پولې نه اکثر خلک د دې پټي په منځ باندې اوړي چې څو ځل پې مسلسل تیر راتیر شو د پټي منځ کې یو بله لار جوړه شي او خلک د نارمل پوله پرېږدي او په هغه لار باندې په لنډه لار باندې ځي. بالکل دغه مثال دا فیسچولا دی چې بیا تشې امتیازي یا ډکې امتیازي یا دغسې نور رطوبتونه چې کوم دي بیا په هغه لار باندې روان وي. نو که دا میچور فیسچولا وي دا فیسچولا بیا هیل کېږي نه، دا چې کوم دی بندېږي نه، نو دې دپاره بیا اپریشن سرجري چې کوم ته فیسچولیکټمي یا فیسچولاټمي وایي دغه اپریشن پکاري. دغه فیسچولا چې کوم دی دغه آزاد یو بل نه لرې کړی شي، دغه لار چې کوم دی دا بند کړی شي او لږه موده بعد چې کوم دی نو دا بیا ټیک شي. نو که تاسو ته چاته هم داسې مسلې وي، دا د فیسچولا مسلې وي، خپل سرجن سره یا خپل ګاینیکالوجسټ سره زنانه چې کوم دي ضرور مشوره وکړئ، ځکه چې دا بیا وروستو نور مسایل هم تاسو ته پیدا کولی شي او د دې نور مسایل تاسو ته ستاسو صحت چې کوم دی نور خرابولی شي. امید لرم چې د هیلث ټپس او میډیکل نالج باره کې کوم معلومات زه تاسو سره شیر کوم تاسو لپاره به فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې فایده مند دي نو دا معلومات خپل نور ملګرو سره شیر هم کړئ او دا ویډیو لایک ضرور کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.